أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة المائدہ کی لز بابونو سورت کی تفصیلو دا حلالو او دا حرامو. اللہ چکم سیزونا حلال کری دی نو آغا حلالو گنے او کم سیزونا چ حرام کری دی نو آغا حرامو گنے. پدی زمن کی تفصیل کو پدی مسائلو باندے نو مخ کی دی 50 آیات پورے شپک بابونا منگوئی. اس دے 51 آیات نا تر 58 آیات پورے دا اوم باب دے. پدی کے اس من کئی دا دوستانے دا کافر ہونا دا اہلی کتاب ہونا. اہلی کتاب یہود نسوارا دی نو اللہ وی دی سر دوستانے مکوے بلکہ بائیکاٹو سر ہوکے او دا ذکر چی ربط مخدا دے مخدا سوئی اہلی کتاب دا اللہ پا کتاب بنے فیصلے نہ کولے نو سوئی چی کم خلق دا اللہ پا قانون بنے فیصلے نہ کئی نو دوی سر دا سر دوستانہ مکو بائیکاٹو سر ہوکا تعلقات دی سر ختم کا. نو پدی باب کے ٹول دا یہود نسوارو دا دوستانی نا بائیکاٹ تے. اگو رسوئی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنسوارا تاسو منی سے یہودیان و عیسیان اولیاء پا دوستانے باندے. یہود نسوارا حس کل پا دوستانے باندے منی سے جدی سر تاسو دزلت تعلقات قائم کے. دلتا اولیاء مراد دا عقیدے قانون او دارنگ داغیر طریقے غنتے طریقہ اپناول مشابہت پا دوستانہ کی دے. چکور داغی غنتے عقیدہ ما اپنا ہوئے داغی جسنگ دا غیر قانون منی تاسو داغی دے کے مومن ہے. مشابہت پا ہر سکی آگی چکم عمل کی نو آگی سر یو والے مکوا دیتا ویلی کی گی اولیاء یعنی منی سے دوی پا دوستانے او پا دا یو شانوالی سر. ولی بعضهم اولیاء و بعضین بعض ردی دوستان دا بازو دی دی خپلو کے دیر کلوز دی دا یہود نسوارا دا یو بل دا اسلام خلاف دوستان دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا یہود نسوارو عقیدم خولے وا چی دی گو رغٹ مشرکان دی او دا وفات نا لگ روز مخ کی دا حدیث نبی علیہ السلام ویلو. حدیث دا بخاری دی چلعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذو قبور انبیائیہم مساجدہ. اللہ دی وی لعنت لیگی پا یہودیانو او پا عیسیانو باندے ولی دوی دا خپل انبیاء کرام علیہ السلام قبرونا سجدگاہ جوڑ کردو. دا پیغمبرانو دا قبرون تاوی سجدے کولے او دا اولیاء و بزرگانو دا شرک پکیو. دا پیغمبر پا دی بانے لعنت کردے دے. اللہ دے پا دی لعنت لیگی دا اللہ دا خپل رحمتنا دا خلق اوشڑی. نو پا دی معنی باندی دا مشرکان دی ردین ازانم ساتل غواری. بل دا چے دا نیکانو بزرگانو قبرون نے درگاہونو جوڑ کردو مزارونا او شرک بے کو. نبی علیہ السلام خپلا فرمائی لیو دیو مت پا حق لچے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد. اے اللہ زما قبر دا چتے درگاہ نگر زے چے دا خلق عبادت کی. نبی علیہ السلام خپل دا دعا کڑے وا چے زما دا روزے مبارک نا درگاہ جوڑا مکی. درگاہ سے تو چے دا خلق ورزی ہو سوکتی سوالن نہ کئی ہو سوک پی چڑھاوی کئی لیکنن سب زمون دے علاقوں کی دا اولیاء کرام و دا زیارتوں نے
نو ایسو کم د عبرت په تور الته نه ځي چې زی خو څه کوي ورګه زمون فلان کې حاجت ته فلان کې بابا لزو نو الته بکینی نو الته بداغه نه مدد غواړي دا کولو شرک ته صفا شرک دانه چې سخکری به شرک هم دی ته وي چې ته د الله نه سوا د مخلوق نه مدد وغواړي او هغه وفات هم دی او ته لګیا شابه مال دارا کو زما دا حاجت پوره کا ورم مړی له چکله لاړ شي نو ته هغه ته دعا کې چې الله دیو بخي ځکه داغه د عمل سلسله بند شوې ده دانه چې ته سوال کې چې شابه مال دا کار وکا ته یو الله دی هغه ژوندې ذات ته غنه بدا کې نو دا خلک په دې نه پوهیږي نو د درگاہونو لزینو نبی علیہ السلام وی زما قبر نه الله درگاه جوړه مکه چې دا خلک راضي او ما ته عبادت کوي وګور الله د حکومت ال قائم کړ د سعودي چې د نبی علیہ السلام روزه مبارک ته څوک ورلنډې دي نش او څوک ورلنډيږي او په جالم ګوتیک دینو بس عرب هغه پولیسان ولاړی هغه وی شرک ډایرکټ دته وي کته شرک کې لګیا دا زمونږه دا خلق چلاړ شي پاکستان هندوستان والا دیو خره درگاہونو عادت دي نو څوک جاله پسې ځان راکاږي څوک ولا ګوتی وړي او هغه سخ منی کوي اخو وړي او دا چغي وته وي شرک دا پیغمبر دعا کړي والله زما دا روزه مبارک نا درگاه جوړه مکي چې دا خلق راضي او الله پریدیو زما طرف ته عبادت شروع کی دا نبی علیہ السلام دعا کړي ونه دی يهود نه سواره کې شرکم دی او نو ډېر د اسلام او د پیغمبر خلاف کې اعمال دي نو بعضهم اولیاء او بعض د دوی دوستان د بازو دي دلته وی دوی خپلو کې یو دي دوستان دي او په 14 آیات کې ویلو چې قیامت پورې به بدی کې اختلاف وي دې څه مطلب شو نګوره جواب مفسرین داږي چې دلته ولایت نه مراد شرکیات کفر کې یو دي شرک کفر کې د يهود نسوارا سړي برابر دي یو دي بعضهم اولیاء او بعض خدای اسلام خلاف ګرټول یو دي خپلو کې اختلافونه د شذونه وي خدای اسلام خلاف سړي د ټول یو شوی دي خپلو کې منځ کې اختلاف هم شته خو کله د اسلام خبر راشي نو بیا خپل اختلاف هیر کې د اسلام خلاف متحد شي دا دومره ظالمان دي خنو ځکه الله وی دي سره دوستانه مکوي و مَن يَتَوَلَّهُمْ چا چې دوستانه دوی سره وکړه منکم ستا سنا فإنه منهم بشک دی بم دا غوی نه وګوره کچا دی يهود نسوارو سره دوستانه وکړه الله وی تم دا غی نه شوي تم دا غي غونډي او دا غي په صف کې ودرې دي دوستانه نه مراد چې چا دا غي عقیده نظریه قبول کړه د يهود نسوارو نو دې هم دا غي غونډي او یو کس ته عقیده نه اپناوي خو عمل دا غي غونډه کوي نو دا ګناه کبیره کې مبتلا دي لکه دا کرسمس څوک مناوي عیسایان مناوي او ست مسلمان او ته په دې کې شرکت کې دا ته ګناه کبیره کې دا رنګ اغي صلیب چې دې مړې کې هغه صلیب نه خیدا سي او تام پیدا کړی تم دا غي حرکتونه کې نو دا ته ګناه کبیره کې دا رنګ دای قبرونو تاسو کتلی د عیسایانو دسي صلیب غونته نه خيو پاخه قبرونه زموږ د مسلمانانو په پاخه قبرونه ني کچا قبر وي او ډېر اوچت بم نه بلکې یو لیش اوچت وي نو چې کم خلق د عیسایانو د طریقې اپناوي نو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کم قوم مشابهت اختیار کو یو شانواله هغه سره اختیار کو نو دی په قیامت کې هغه سره پاسي دې دا غینه شو د آیات کې چوي او مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ چا چې پدوی کې دوی سره دوستانه کړه پتا سو کې فإنه منهم دین دا غینه شو دغه سي حدیث کې موي اوس لکه برډے سو کوي برډے سيانو تہوار دی او زمو مسلمانان برډے مناوي کو نا سونا پتا کلکان برډے مناوي
زما برډ ډے دا لکه دا د عیسایانو رسم دی دا مسلمانانو نه دی چې ته روزي او برډ ډے مناوي او بیا به خوشحالي مناوي کیکونه په کټ کوي خفش چې یو کال لکم شو خپل ځان احتساب وکا داسې ډېر رسمونه د یهود نصارو په مونږ کې راننوتي دي او څوک ورته ګناه هم نه وایي نو ګوره چې ته اوس هندواني رسمونه په مونږ کې ډېر دي په غم کې په ښادۍ کې هندواني دومره رسمونه راغلي دي چې زموږ غم ښادي ټوله د هغې نه ډکه اوس قیامت کې چې دا خلک پاسي نو د هندوانو په سب کې به ولاړ دي دې ته به دا خوښي مسلمانانو خپل تهذیب دی خپل کلچر دی خپل اسلامی طریقه ده ته به هغه اپناوې د غیرو طریقې به نه اپناوې ښه الله دې معافي وکړي نن سبا بس زموږ نوجوان څه دی د دغې ایکټرانو نه او د دغې فضول خلکو نه متاثرې ایکټران څه ته وایي ډمان ته اوس د ډم نه متاثره کېږي څوک وایي زما فلانکي آیډیل دی زر پلان کی فین ما نو څه کې د ډم فین جوړېږي اخو ډم دی پښتو کې ته مونږ ډم وایو نور څه د ایکټر خوش لفظ راغی نو ته دا یو ډم فین جوړېږي تا نه بل لښکته سړی د سره شته نه که ته نوجوان اسلامي نو ستا ته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فین او ته به خپل آیډیل خپل محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم غنې ته به داغه غونډه ځان جوړې ته به داغه غونډه طریقه اپناوې الی به ته پرفیکټ ځوانې دا نه چې د دنیا یو معمولی دم غونډه دی او تاغه پسې لګي روانې سو کوئی زره فلنکی کرکټر فین ما بلما ز چای منځونم نه کوي او اکثر چې کوم دی د دین نډیر لري او تاغه ځان له فین داغه د فین ځان له جوړ کړو دا زما آیډیل دی تا ډېر کم سوچ دی ته اسلامي نوجوانې مسلمان نوجوانې نو ته به خپل آیډیل هغه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غړې په هر څه کې به هغه ته کاپي کې او اپناوې به په جون کې په 24 غنټو کې په هر لمحه هر لحظه کې ته علی صحیح وای دا نه چې ته د يهود نصارو د غیرو خلکو ستاینه کې یا دا بيدین خلکو ته لګیاي ته دغه جوړېږي دل دادا جوړېږي نه دیندار خلک قران او سنت ول علماء د غی فین جوړ شي کم چې د دین کار کوي کم چې د قران او سنت خدمت کوي معاشره د اصلاح کار کوي او دغه خلکو سره په کاروان کې ملګری شي دا نه چې ته خو ګوري را ګوري نه بس وې یار دا زما لیډر دی خیال وکې وزګه غلط انتخاب دې کو قیامت کې بتا غسر پاسي انجام ډېر غلط دی ان الله لفی شکل لا يهدي القوم الظالمین الله کو هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته توفیق نه ور کیدا سه زديانو خلقو ته زدي قوم ته الله هدایت نه نصیب کوي زدي سو کی چې خپې جنې چې دا خبره حق ده او دې بیا نه مني دا حق وینا کوي او ملګرتیا وسره نه کوي دا زديان نه کړه اوس دې بل آیات کې زجر ور کوي هغه خلکو ته سوچ ردی غیر او طریقې نام باز ناراضي الله وي دا منافق دی تا وته وی چلکا دی غیر او خلکو سره تعلق ملرا هغه د اسلام د قران د دین خلاف دی او دې سګي دی سره بیان کینی پاسي او تعلق ساتي الله وی دا سړی منافق ته خو وره فتر الذين مستبينا کسان فی قلوبهم مرض چې داغي پزړونو کې مرض د منافقت ته یساریون دوی کوشش کوي فیهم د دوی په دوستانی کې الله وی د مرزيان خلقو ورکړه دا چا د چې د منافقت مرض لګیدلې دي دی بر د کافرو په دوستانه کې ډېر کوشش کوي یې رجی بزدا خوم خلق دي کړه یې رجی دوی خوم سکړی دي نو بجای د الله او د رسول خبره منلو دیو د يهود نصارو په دوستانه کې کوشش کوي دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې امدا سیوا اغي سرکم چې منافقانو نو خبر ناستو پیغمبر سره او خبر داوی کولی مؤمنان یو خروست به سکول شاته به غیر سره تعلق قائم ک
او بیا به داغي باره کې کوشش هم په دوستانه کې کو پیغمبر به منې کول دی به بیا مغي سره ولاړو ګوره حق دی ولې د حق سره ودرېږه باطل پرستو بدعتیانو سره تعلقونه مه ساته نه په دې کې خیر شته یسارعون فی موالاتهم دی کوشش کوي د خلکو په دوستانه کې او بل دا خبره کوي یقولون ویدا منافقان نخشا مونږ یریګو اندسی بنا دائرتن چو برسیږي مونږ د څه تکلیف دا مونږ زکه دوی سره دوستانی کوو چې مونږ د څه تکلیف راونه رسی نو د يهود نو سوارونو به انتهایی یریدل کو سوادي سورسدا نو مونږ به دوی را مدد کوو مطلب دا چې یریدل وته نو ځکه بیا غي سره دوستانه کولیا سم مفاد بو غیب ول سلالچ ورکو نو بس دوی به دغه په دوستانه کې ډېر کوشش کو دا ویدا سکار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې يهوديانو سره معاهده کړی و نبی علیہ السلام چې مدینه ته هجرت وکړو نو خپل اندرونی دشمن او اختلافات د کمولو د پاره يهوديان چون کېلته وسیدل نو غي سره معاهده وکړه چې مونږ یو خلک یو مدینه والا نو مونږ به د یو بل خلاف را پاسونه جنگ منکو مطلب دا و چې چونکه زموږ مکی والا سره دښمنی ده او دلته د يهودو د نوراش يهودو سره معاهده وکا اختلافات کم کا علاقه کې نو دوی ک بار سړی راضی په مونږ حمله کې مونږ بدوانه وځي کیګو او داغه خلاف په جنگ کو يهودو سره په دې معاهده وشو نو چې کله معاهده وشو ورستو يهودو خلاف ورزي وکړه کله په غزوه احزاب کې غزوه احزاب هغه جنگ چې ټول ډلې د مشرکانو کافرو یو ځای شوی او مدینه باندې چړای کوله نو په دقیقه کې وسره يهودو سپورټ وکړو اوس يهوديانو سره معاهده شوی و چې تاسو به زموږ خلاف نه استعمالېږئ د مدینه يهوديانو سره او دوی څوک د نبی علیہ السلام خلاف کافرو سره ودرېدل نو چې کله ودرېدل تعاون وکړو نو الله آیاتونه راولېږل چې شاب يهودو سره تعلقات سکے ختم کې تا ګډر مکار او قدار خلق دي نو بدی کې منافقو رئیس المنافقین او منافقانو مشر عبد الله ابن ابي بن سلول داغه ظالم سړیو چې د قصد ځان مسلمان ثابت او نور کافرو نو دی راغی چې کړه دا خبره وره چې نبی علیہ السلام او شاب يهودو سره تعلقات ختم کې رده خو سر راز بازو نو دی زراغه او دا خبره وکړه وی نقشا ان تصيبنا دائره مونږ یریګو وسنه د دوی طرف نه تکلیف راته ونه رسی لہذا دوی سره تعلقات ختمول نه دی پکار او دوی سره تعلقات بحالول غواړي دا خبره دی منافق وکړه او دی وی که سبا مسلمانان کمزوري شونو دی به مدد کوي نو الله وی د منافقانو خبره مو مانه دا ظالمان خپل بوزدل دي تاسو بوزدل کوي دا بوزدل ملګری ني د خپل یریږي نو بلم یری لکه مزه مړه دا چل ووشي دا چل ووشي نو دی عمرګره بخ اکټیو وي د دین په کار کې اب خو مخلصي دی بوله زړه کې شکونه واچي لکه ته ډېر نه کی غوره سر به وخره تا ګورا تم دې سره په دې خبره کې ولاړې نو دا به بوزدل کوي دا کم ملګری چې څوک بیزلا کوي او داسې بوزدلانه خبرې کوي دا منافقي دا منافق سخکری نه ښا چې ته چې ورګه خکرې به راخی چې زه به پیژنم چې دا منافق دی منافق د دې خبرو نه معلومیږي دا څوک چې بوزدل خبرې کوي یا استاد او امیر پسې خبرې کوي یا ملګرو کې انتشار پیلاوي یا دا مشر طرف نه اعلان وشو دې سکی دای خلاف ورزي کوي اوس لکه اعلان وشو لکه انفاق راټول کې د دیني او مسله ده یا دعوتو کې راځي ټول زو دی بسوي کینه پارا مړه سره لګیا دی دا منافق دی ته وي بل څه داس تور او سپینی چې ته ویل کورګه د رنگ به توريږي یا سپینیږي با زبه او پیژنم نه څوک چې دا خبرې کوي قران دې ته منافق وي دسه سړی نه بیا ځان بچ کې بل دل به شټ اپ کال ورکه شټ اپ کال څه ته وي چې کینه بقلا منافقه دلته مشر خبره کړو ته خلاف ورزي کې نو تا کې سم مرز ده
نو چا ته چې مرض لګېدلی هغه بیا په تنظیم کې انتشار پیلاوي، په جماعت کې انتشار پیلاوي. هغه استاذ باندې امیر باندې خلک بدګمانه کوي، نو ته به داسې خلک پیژنې چې او زه دوکه نشم. نو الله وی دې منافقانو خدا خبره وکړه نقش ان تصیبنا دایره. اوس الله جواب کوي ښه فعص الله، بس قریب د الله ان یاتی بالفتح چراب ولی فتح او امر یصحکم من عندي د خپل طرفا فیصبحوا بس دوی به وګرځي علی ما پاغه سبانه اثر چې دوی پټ کړیو فی انفسهم بخپل زلونو کې نادمین خپېمانا. الله وی زدی منافقانو خدا خبره وکړي د بوزدلې خډیر ضرب مؤمنانو تاسو له فتح درکم غلبه به درکم یا به د جهاد حکم رو لګم. دا دوی چې کم منافقت په دې زړونو کې پټ کړي تا ته یو سو یو ځل کې بل سری تا وټول رخکارش نو بیا بخ پیمانه ولاړی چې وای دا مونږ سوي لکه الله وی يهود نصارو سره بایکاټ وکي دوی سو نه جی دوستانه سره وکي منافق سره وګوره نرمی نه کې قران سوي لره کې بایکاټ وکا او دیا سوي نه خیر دی جلک گزارا وکا. نو بس دغلتا الله وی ردی دا منافقت په زی ورس ټولو ته سرګن کم دی بخ پیمانه دغلتا ولاړی ښا منافق چې څوم رمضان پټ کې د ښکارا کی د کم سړی چې نیت خرابې کنا نو الله دا سړی شرمای او چې نیت دې ټیکی سونه سخت نه سخت حالات راشي الله به عزتمن ساتي همیشه نیت صفا ساتي او بیا د دین په کار کې خو بالکل زړه جب او نیت صفا ساتي. پدې کې ګوره دا معمولی ملاوټ هم نه مني کزله کې د لګ نیت خراب شو یا منافقت راغی نو دا کار سړی له لته ور کوي. ګوره الله غیر مخلص سړی او د چا ځل کې چې کوټ او بغض او کینا وی هغه دې کار سره الله ګوره نه پریدي دې کار ته بزړه سینه روغ ساتي نو الله به دې مخ کې بوزي ښا. ويقول الذين ويا کسان دام زجر دي امنو چې مؤمنان دي اها اولای ایدا خلق تی الذين خلق اقسموا بالله چې قسمونه خلل په الله باندې جهاد ایمانهم مضبوط قسمونه چې انهم لماکم بشک دی خو تاسو خامخا مرګری دي. مؤمنان حیران دي چې الله دې منافق هم ته قسمونه خړلې چې زه ګډه کلک ملګری ما او دا خو ګوره دی خو مونږ سره نه دي دا خو ظالمان کافرانو سره دوستانه او همدردی لري دی خو هغه ګوره غیر خلکو سره ولاړ دي او مونږ ته خړل کلک قسمونه خړل چې مونږ تاسو ملګری نو ځا الله وی د دې سزا لګاوره تاسو لخه و دردو او حبطت اعمالهم برباد دي ردی عملونه برباد شول. منافق چې سم کړي کنا پغه الله وو هړای دا د سکیږي ښا دا کیسه د هندوستان او خدای ناراضه د غریب ډیر مهنت کړي یو جنگولی بل جنگولی اخر موحدین الله یو کی او منافق الله سرګن کی وس ټول ته پتو لګی چاله کدا خو منافق والله روک کی بیا نو حبیدت اعمال او ما مخ کې چې سکړي غم لاړ دا غریبا سے بزان کړي او شک کې همیشه پروتي نو فازبو خاسرین مزدی ورزدل تاوانیان اخره کې تاوانی شي مطلب جهنم مقدر شي. ور منافق دومره بد سړی دی بد کردار چر دې سکون ني دنیا کې او آخرت کې مال عذابونه نو دنیا کې به سکونی در د مقدر او شک دی یو طرف ته کیږي نه دی بس اوړي وروړي دی ویره مخ خو خدا کافرم خدي یره چې مونږ خو خو ګورې دا نورم خدي هغه باطل پرس په یادای خو ورته پتی چې په حق څوک دي ته پته خو دې دوه ډلې لوبي دی ویره چې دیم نشم خفه کوله او تاسو نشم خفه کوله الکه ته چې حق وي نه نو ته به همیشه باطل پرې دی او حق سره بودريږي دا اسانه خبره ده کړ پدې کې څه دوړای خنيشتا خدل الله دا فیصله قوت اب نور کوي دا د مرض دی د عذاب دی ته دغه څه په شک کی دا منافق سره چې څومره ته پوي کی چې ګورا دا غلطی دی کړي دا غلطی دی کړي دا مکوا چې سبا ګوري دی مکه غلطی بیا کوي دا د الله توفیق نور کوي
نو دې ځای پورې دا دوی ته زجر او دا اعلان چې ګوره یهود نصارو سره بایکاټ وکړي واخلو اللهم صل علی كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستا کتاب موږ په دې عمل توفیق راکړي ملګری څومره دې درس تناسه ټول لاره دې بجلې اجرونه ورکړي بیماران الله صحتونه ورکړي چا مشکلات الله ته حل کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم